نو سټډیو جوړول دي، شرافت صاحب ته خراغلاس وایو، د سټډیو جوړول دي په موږ او تاسو حق دی. دغه سټډیو که هر رقم کېږي باید دغه سټډیو جوړ شي. نو لینک شریک دی، تاسو نور سره دوستانو سره هم شریک کړئ. نو ورور شرافت صاحب ته خراغلاس وایي او همدارنګه تاسو موډریټران چې موږ یو ورور یو کس په راپورته کوو او د دوی هغه نظریات به اخلو. ځکه ما مخکې مې هغه نه وکړل چې د افغانان جرګو خلک دي، د ټولو نظریات دغه زموږ او تاسو جرګه ده او ټولو نظریات موږ ته اړین دي. مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. منیر صاحب ته سلام کوم. وعلیکم السلام. څنګه مشه جوړ په خیر؟ شکر دی الحمدلله. ټول ملګري دي سړي منیر صاحب. الله مو راوله ورور. منیر صاحب زه د کوټې بلوچستان نه خبرې کوم. ها قربان سړی مشه. وایو دلته زموږ پر سیمه باندې چې کوم حالات دي منیر صاحب ډېر ځپلي حالات دي. دلته بلکل زموږ د غږ د پورته کېدلو څوک نه. او زه ډېر وخت څخه تا ګورم، تاسو زه کمنټونه در کوم، خو الحمدلله تا نه زما کمنټ وکتو او زه یې په کار کې راپورته کړم. ما راپورته کور ودان تاسو د ټول کور ودانۍ منم او زه مو ګورم، زه مو وینم او دا ډېر ښه کار په مخه راخستی دي. دې څخه زه ډېر خوشحاله یم. اسمت خان ډېره مهرباني، خوشحاله شي، ژوندی اوسئ. یو عرض زه وکړم شرافت صاحب په خیر سړي مشه چې زه کوربه ضرور یم، خو کوربه داسې کوربه یم چې میلمه یم. خو دا قریشي صاحب او صدیقي صاحب او پولاد صاحب چې دي دا درې واړه در اصل قربانه دا دي، دوی به میلمانه راپورته کوي. او زه غواړم چې قریشي صاحب تاسو د موډریشن وکړئ، کم ملګري چې وار وي چې خبره ورسره وشي، پوښتنه ترې وشي، هغو ته غوږ ونیول شي. نو دا تاسو کوئ. نو زه نه غواړم چې زه په خپله دا موډریشن وکړم، دغه خواست که زما ومنئ. نو اسمت صاحب ډېره مننه او شرافت صاحب راغلی ډېر ویاړلی افغان دی، دوست دی، ملګری دی. زه خوشحاله شوم چې دې غونډې ته کوټې ته دا تشریف راوړ. اسمت خان یو خبره باید زه وکړم. اسمت خان بلوس زموږ دی او موږ د بلوس یو. موږ تاسو ټول ورونه یو بل سره ولاړ یو، تر څو چې یو په خام په تیرو تاریخونو کې سره ولاړ یو، اوس هم ولاړ یو، بیا به ولاړ یو سره. ټول یو مبارزه ده، ان شاء الله موږ در سره ولاړ. ډېره مننه. نور قریشي صاحب تاسو دغه پروګرام مخې ته یوسف څوک چانو وخت ورسته او بخیر شرافت صاحب مهرباني وکړئ. شرافت صاحب زما غږ اورئ؟ شرافت صاحب مایک بند دی، ممکنه توګه د په سفر کې وي یا پوه نه یم، خو مایک بند دی. شرافت صاحب زما غږ زه یو مشوره غواړم تاسو سره وکړم چې دغه ملګري د سلن وخت لپاره راسي خپل نظر. اول خو باید د برنامه د خبرونه د دویم ځل لپاره بیا هم تشریح شي، ځکه هغه پخوانی لایف و. اوسنی لایف ته هماغه موضوع په ارتباط که څوک غواړي راسي خپل نظر ورکړي. زه خو وایم چې دغه خبرونه به بیا یو ځل تشریح کړو چې دا ټول پوه شي چې دا څه شي لپاره موږ دا لایف نیولې ده، موضوع څه شی ده. بیا هغه موضوع په اړوند باندې باید دوستان راپورته شي، خپل نظریات وړاندې کړي. بل موضوع شریکول غواړم چې کله دوست راځي خپل نظر وړاندې کوي، هغه بیرته کته کې چې موږ بل دوست هغه پورته کوو. نو فولاد صاحب مهرباني وکړئ برنامه تشریح کړئ دوباره چې دا موضوع څه لپاره ده، څه قصه ده، دوستان خبر شي. سلامات اوسئ، مینه او درنښت وړاندې کوو. ان شاء الله ټول روغ جوړ اوسئ ګران افغانانو. قصه داسې ده چې دلته وایس اف امریکا یا امریکا غاک هغه کم رادیو تلویزیون چې و هغه په تعطیلاتو باندې تللی ده، یعنې بند شوی ده. او زموږ او تاسو ولسونه لرو بر افغان ولسونه داسې یو استودیو ته، داسې یو ادرس ته اړتیا او ضرورت لري چې زموږ او تاسو دغه کم کلتوري برخو کې، په سیاسي برخو کې او بالاخره مختلف خبرونه باید نشر شي. تاسو وګورئ لکه داسې واضح مثال تاسو لکه قاب گفتگو که تاسو اورېدلی او همدغسې نور استودیوګانې چې خپل فرهنګ ته، خپل کلتور ته، خپل خلکو ته کار کوي. ولې متاسفانه موږ داسې یو استودیو نه لرودله. بیا زه صدیقي صاحب او قریشي صاحب ولګېدو، دغه یوه اونۍ کېږي چې موږ د بونیري صاحب لمنې ته لاس اچولی ده، ورته وایو چې بونیري صاحب
موږ افغانان به تاسو ته استودیو جوړو تاسو دا استودیو په مخه ویسئ ځکه تقریبا 10 کاله دا په ژورنالیزم او په رسنیو کې تجربه لري ډیره کافي تجربه لري نو دوی خوشبختانه زمونږ هغه اواز یا زمونږ هغه هیله ومنله نو موږ بیا دغه استودیو د جوړولو په خاطر جناب بونیری صاحب ته موږ یو د پیسو راغونډولو پټیشن جوړ کړی ده چې هغه کې باید ټول افغانان د خپل هغه افغانۍ مینه وښیي دغه وایس اف افغانستان یا وایس اف افغان یا د افغانانو غږ استودیو باید بدرقه کړي او بالاخره هغه پټیشن کې باید پیسې واچوي تر څو کمرې ضرورت دي دغه استودیو ته میز او چوکۍ ضرورت دي دغه استودیو ته کمپیوټر او بالاخره نور مدرن او هغه لازمه توکي ضرورت دي چې باید دوی دا یوازې ځان باندې نه کېږي ټول باید لاسونه سره ورکړو او دغه پټیشن باید حمایه کو دغه پټیشن کې 1 روپۍ کې لاس کې 50 وي دا زمونږ واجبه ده زمونږ فریضه ده او دا کار نه ته ماته کوي نه بونیری صاحب ته کوي نه بل ته دا خپل افغانیت ته کوي خپل افغانانو ته کوي او خپل پښتنو خپل خلکو ته کوي برنامه هم دغه ده هغه ملګری چې کم نظر لري یا کم پیشنهاد لري دلته راسي ډیر په لنډ وخت کې خپل خبرې وکړي پیشنهاد یا انتقادات چې لري هغه دې موږ ته ووایي بیا د کوشش سي بل رول راپورته سي نو شروع کوو مننه خیر اوسه نومان صاحب تاسو مهرباني وکړئ ډیر مننه ول در راستلو رحمان بونیری ته سلامونه او ټول ملګرو ته سلامونه نومان خانم د باجوړ نه مې بیسک تعلق دی او د صحافت یو معمولی غونته طالب علم نن سبق پراګ کې مچالس یونیورسيټي نه سبق کې راوېما څنګه استاد په نظر ګورو او یو خو استاد سره کم چې ورته وای هغه اظهار همدردی تاسو سره کوي چې کله بند شو دغه شو خو په دې د حل خوشاله شوم چې مطلب تاسو ډیجیټل طرف ته توجه مراله او ډیجیټل هغه طرف ته مراله صرف یو 2 منټ تاسو خپل په دې کې یو 2 کوېسچن هم کوم او دغه سره خپل یو ډیجیټل میډیا والے سره نظر لرم پکار دا چې همدغه شانت پښتنو د لپاره یو پلیټ فارم تاسو د خپل راوړي چې کم د دیو یو عزم دی موږ هم چې خپل څومره کوشش کیږي بینګ ا سټوډنټ چې کم طرف نه کیږي هغه خو موږ کوو تاسو سره چې کم سپورټ دي دویم کوېسچن دا دی رحمان بونیری صاحب چې اولنې کوېسچن سوري کله چې پاکستان کې دا ډیجیټل میډیا دومره ریګولیټ شوی نه و او یا افغانستان کې یا په نورو چې کم دا انډر ډیولپ کنټریز دي نو په دې کې زمونږ چې کم سینیئر جرنالست په دې کې به موږ ته ویل چې دا فلانه یوټیوبر دی دا فلانه دا دی دا فلانه دا یو تنزیه دغه به کولو هغه کسان چې کوم سینیئر دی هغه هم د اهمیت ورته معلوم شو او په دې اهمیت رو روان دي چې ډیجیټل میډیا یو اهمیت لري آیا تاسو دا غنئ چې په دې ډیجیټل میډیا کې کم فالټس هم شته او خ لارې پکې هم شته نو تاسو کم داسې یو نظر لرئ چې دا کم خپل پروجیکټ راوړي یا کم یو خپل سټوډیو تیاروي یا خپل چې کم یو چینل زبورتویم چې هغه راوړي پاره کې تاسو مطلب څه دسه کول غواړي یو خو د پښتنو لپاره خدمت خو په کومه توګه کول غواړي او څنګه دغه څه فریم ورک د څنګه کول دي دویم دا کوېسچن دی چې کله د اداره بند شو د سر ډیر جرنالست افیکچوال تاسو غنئ چې هغه جرنالست چې کوم دي هغه صحافین دي هغه ته هم په دې کې سلاره ملاويږي هغه ته هم څه سپورټ ملاويږي ځکه چې دا یو پبلک د لپاره تاسو کم انیشیټیو واخلئ پبلک به تاسو سپورټ کوي نو آیا هغه جرنالست چې کوم دي کم هغه سیمو کې پراته دي نو هغه هم صدقه کیږي په دې باندې شارټ خپل انسر راکې دی رمن ها زباول پولاد صاحب چې کوم خلاصه پسر کې ویلا هغه باندې خپل یو جواب وایم نومان خان ته ورخطا کېږم مستاز جواب درکوم د صدیقی صاحب او د قریشي صاحب او د پولاد صاحب او د دوی سره دوستان چې دي هغه پسر کې دا چې موږ په بل یو لایو کیو ته ما دا خبرو کړل خو ممکن توګه دا بیا خلک ریکارډ کوي یا ځان سره ساتي یا دا برخه پنځړي او زه خپل خبره تکرار کوم دا هغه افغانان ملګري دي دوستان دي چې موږ یو بل د ټولنیزو رسنیو د لارې کوو او د بل سره موږ دا تعلق او په دې تعلق په بنیاد به یو ډېر غټ بار جوړ شوی دی او د زما کار به نه دا نور ملګري دي د دې یو مشوره او تجویز دا چې دا اداره بند شو د خبرې لاندې بیکار شو د بچو ما البته د دې مشورې د مخکې خپل یو د دریافت یو ټوپرواله وو یو ډېر اګریسیو کمپاین شروع کړی و چې دا خپل غږ نه بندو په خوا د ما غږ وو او آزاد غږ وو او د خپل خوښې مطابق نه کار کوو هغه د ادارې د ایډیټوریال بورډ
چې کوم یو پالیسي وي پای کې یو چوکاټ کې دننه وو څوک آزاد یم خپل مایک لرم خپل سوچ لرم خپل ژبه لرم دا کار به نور په آزادۍ سره د کوم لکه زما هم دغه کار لري خبرې کول ریپورټ جوړول مرکې کول دغه وطن قصه دغه وطن په ژبه کې دغه وطن ولستا دا د ټولو غټ کار دی دې کې نور سره راکټ ساينس هم نشته دی او دې کې نور څه داسې کوم غټ پکړې هم د دې په سرول پکار ساده طریقه کار دا وکړو البته کار کېدل ځکه په کار چې غوونه څومره زیات دي دغه غټ سیلاب راغلي د سوشل میډیا د ډیجیټل میډیا په دې کې خلک د سیلاب ځان سره وي لہذا زموږ د غږ کچته کورکوټه د کتت خو باید دی موجود وي دا خلا چې د په دې کې خپل یو الټرنیټیو دغه چې کوم دی متبادل بیان چې دی یا بیانې چې دا غیته ځای پیدا کی دا خلا ته شفاعت وشي ما دا کار کول په دې ول دا کار پروفیشنل کوو لکه شاور مسلکي طریقې سره کوو تاسو کې چې کوم کار کوي په یو سر باندې یو مایک یو ځان ته استعمال غوډي د پدې کوي او ساره ما خبره ریکارډینګونه کوي د دې ګور دا شیر کوي دا د ګران کار د ډبل استلې کی یو ورځ کې نه کیږي قسم په شروع کې زما د دې دغه ایډیا سره ډیر خوښ او خوشاله او زړه مطمئن خو دا زړه می داډنو مجدا کار باید منګو کنه ونه یعنی فند ریزینګ چې دا ډیر مشکل کار دی په ژوند کې ما په ژوند داسې نه کړی قرض پور مرګرو نه غسته دي او ځان می او خبرې ته نیولې دي خو په دې بنیاد چې تعالی تصویر چاپ کوم تعالی خبر چاپ کوم تعالی مرکو کوم په دې بنیاد نه کلم پیسې دي غسته ادارات جرم کاری او کفر ادا کاری ها قرض پور غسل دي دنیا یو قانون د رواج دا وکړي دي او په امریکا کې ژوند تیرول چې ډیر ګران کار دی کله د سره فامیل دي کله سره خپل ځب خپل د وکاله سبق دلته ویل په پوانتون کې دوه بچان وس په کال جون کې دا ضرورتونه لرم په کلی وطن کې نو پیسې جمع کول ته ډیر ګران دي لہذا ولګرو ول چې په دې وخت کې اقتدار سره موږ ته سټوډیو جوړو د ډیر اوږد مشورې نه وروسته وو د ټول مشورې اولاد سره د پروژې سره د دې مرګ مشورې وروسته د ما کورنۍ سره ما مشوره وکړه د درې دې د فان سره وکړه ټول چې په کار دا کار موږ وکړو ته سټوډیو جوړ کړي او په دې سټوډیو کې تاسو یو یا درې ملګری وي او تاسو په درې ماشي تاسو کارو کوي چې ته کوم شوګانې کوي په کمانډاس کې دا کوه او وروسته بیا د سکوپ سیواشي دې کې ملګری نو دا په دې خاطر موږ کوو اوس موږ د فند ریزینګ لپاره یو لینک جوړ کړی دی هغه موږ شیر کړو د ملګرو سره شته او هغه شیر کوو په دې په ډاډه ځکه خبره کوم چې دا کار موږ میدان ته ټوپاله نو باید په ښکارا ټوکې کوو په دې کې څوک ملګرتیاو کې زریو کې زموږ د هدف زر تر لاته شي موږ ډېر مشکور یو او دا کار به موږ د هدف د موږ د ملګرو د ګروپ چې دا به زر تر لاته شي کبه هم نشو او پکې برخه نه کستل او دا ورته مناسب کار نه کارېدو یو داسې کار کارېده چې دا باید نوی نو بیا به هم هغه چې زما دی د قریشي دی د صدیقي دی د پولاد دی د بل افغان دی هغه به بیا هم روان دي کومه جامع خړی وي او کدمږه جامع سپینې دي کومه ستړي او کدمږه ختمږه سکړي او کني موږ سکړي زما حکم څه کوم دا غنښت دي مثلا نشته دي د په هر ځای کې په خو کنه اصل تیار هم بلاره کې پیدل ګرځو تیار هم دا کار به کوم بل کار نه دي دا بلا ملګرو افر کو د نو کړیو بلا ملګرو ته ول چې سر پاجب کې شریک شه کوس فلال ز په دې ورکی په دې وخت کې په دې تجربه درستو نور نو کړیو سوچونه نه لرم دا خپل پروجیکټ چې دی د راځه اوس نو من ما خبره چې دا تفصیلی ډول ځکه ضروري چې دا په سر کې نو کړل د عملګری باس کوي او دا د دې ټول کریډټ چې د پولیسو د ورکوم په لاته چې دې ته نور بل ضرورت چې دی په دې کې سلامونه او درنه خبرونه رسېتا او ستا ټول ملګرو ته ستړي مشه خور مشه زه زار لتا وطن ته یو منټ پاتې تصور کې زه خپل خبره پوره کوم کته خبرې نه په خیراله ده ډیر کو شکر نو فولاد دوته پوسون دا کول اول دغه تنس خبره تا کول لګورا کتن ساکړه دې ځکه پیغام چې تاسو ولې کړل دي یوټیوبر کنزل نه دي یوټیوبر هم داسې یو ټکی دي سم چې یو بیکاسټر دی براډکاسټر دی پادکاسټر دی د امریکا غړ سېنیټران چې کوم دی وست د هدا پورې چې د ولسمشرۍ کاندیدان وو دا خپل دا یوټیوب چینل دی او غوډن یوټیوب واړي نو دې کې هیڅ شرم نشته ده کدا چا ویلي دي او تنظ کړی دي ممکن ته هغه د اهمیت نه خبر نو دا باندې خدای فکر مکوي ها 2014 نه 2013 پورې د واشنگټن میسن پورتون کېوم نو هغه وخت په خانه جرنالیزم چې وو یعنی ټریډیشنل یا روایتي طریقې سره یو طرفه پیغامونه بدلل هغه اوس ختم شوی دي ول
تیز جرنالیزم شروع شوی دی د پراخه جرنالیزم شروع شوی دی او د کې خلک د خالي واغه خلک ځان ته پیدا کوي چې هغه اکټیو وي کار کوي د ټولز او د ډیجیټل میډیا په استعمال کوي زه ټیک ټاک ته نه راتلم یو کال پورې خلکو راته چې راشه زه نه راتلم اخر ما ته اندازو شو چې ټول پښتانه دي تر روان دي کته راځي د پښتانه بیا هم راځي لہذا خپل برخه خپل ونډه واخله نو زه په دې کې شرم نه ګڼم که څوک ټیک ټاکر دی که څوک یوټیوبر دی که څوک پادکاسټر دی بیکاسټر دی د کیس مشکل نشته هغه په خواني دغه چې کوم چینل چې کومي په خالي طریقې چې کومي هغه ختميږي په مزه د غټ غټ چینل الجزیره سین بي بي سي هغه وسپل پادکاسټونه کوي یو تاسو ادا کړو دویم ادا کړو چې په دې کې اداره بند شو نور خبر اعلان سره ما خبریم کړی دي موږ کوشش هم کړی دي ځنی فل الله سوچ کوي ځنی دمک کوي ځنی خپل کاروبارونه شروع کول غواړي هر هغه خبريال چې کار کولای شي باید زموږ مشوره بدل چې خپل چینل خلاص کړي کله چې خلاصونه ټیکنیکل ستونزې لري زه کوم ته تیار یم که غواړي زما په چینل کې ما سره ملګری شي نو زه دومره غټه خېټه نه لرم او دا دومره غټه مواد نه لرم چې هغه ته زه د میاشتې پیسې ورکولای شم یو آیډیا شته چې هغه باندې موږ خبرې کوو پاینده کې هغه ما سره ملګرتیا کول غواړي ما ته کنټینټ را لګول غواړي زما سره په ټیکنیکل فیسیلیټي کومک کول غواړي ولنټیر دي زه تیار یم په فلال د نور ملګرو سره یعنی ایز ا پارټنر یا ایز ا امپلویر دا کار فلال ممکن ده خو پاینده کې د امکان شته نو خبره مې وګړه کړله د دې اخیری خبره د دې وسنی ټیک ټاک سیشن مشري چې پولاد سیب کوي قریش سیب کوي صدیقی سیب کوي د به ملمانه پورته کوي د ملمانه کده کوي د بغو توار ور کوي جو پکې د قربا نه بلکې د ملمانه په توګه ناسه دا خبره دې کې پای ته ورسېدو بخښه دې مننه بنيري صاحب موږ به دا هر چاته ور په نوبت ورکو اوس حبيب صاحب کتا سم مهرباني وکړي د سورورو برازو یو ملګری باندې حبيب جان اورور مهرباني وکړه سلامونه بنيري صاحب ته صدیقی صاحب ته عزیز پولا صاحب ته قریشی صاحب ته زال وطن همدارنګه د نور ورونو ته او ټولو قدرمنو د لایف لیدونکو ته واقعا چې تاسو پیغام واورید او ډیر یو نیک اقدام دی او تاسو ډیر یو کار پر مخ وړی دی زه انسل په سلو کې د سره موافقه یم ولې د دې ترڅنګ یو پیغام هم تاسو ته لرم خواهش هم کوم که چېرته دغه سټوډیو تاسو جوړوئ د دې ترڅنګ باید د لوی کور افغانستان په اړه ټول معلومات وي په پښتو باندې به ټول معلومات خپل پښتو ته به خدمت وکړو زمونږ چې کوم مشران تیر شوي دي او کوم با استعداد خلک چې دي هغه چې خپل هدف ته ورسېږي هغه خپل پښتو ته خدمت نه کوي او پښتو خبرې حتی نه کوي ما خپل ډیر مشران داسې ولیدل نو ټول باید د پښتو دپاره دا خدمت وکړو ډیره مننه له ټولو څخه مننه حبیب افغان یو خبره بل باید اضافه کوم په دې مانس کې دوستانو دا سټوډیو چې موږ کله جوړو دا سټوډیو وګوره د گیفټینګ سټوډیو نه دا بس د چا خبره ده گیمونو سټوډیو نه موږ په دې کې گیمونه نه وو موږ په دې کې راته مسائل نه کوو دا د لوی افغانستان سټوډیو ده لکه څنګه چې مخکې مو ویلې چې دا لکه څنګه د امریکا غږ کوس نشته نو د لوی افغانستان غږ ستا او دا ودغه سټوډیو عزیزانو مننه صدیقی صاحب دلته بوار ورکو افغان صاحب ته افغان تاسو مهرباني وکړئ افغان عبدالي یو عبدالي صاحب نه مخ یو بخیو ملګری دی دغه اکاونټ ته په دې باندې لیکلي دی والنټیر او نیم چې دی KK یا A_اتل تاسو دا ملګری ولټوي لګ راپور ته کې دا زموږ د ډلې ملګری دی محترم زیلانم نخلم خدا لګ راپور ته کې د ماته مسیج راغی غوړه د راپور ته شي KK په نوم باندې یا د A_اتل په نوم باندې دلته اوس مکه سره زه نه دی پاتې چې یو نفر زه یو دغه ملګری به یو سکند صبر وکړي چې بل ملګری خطه کو تاسو راپورته کو او دغه د زیره خبرې کولو ها وبخښه کې زه راپورته کوم تاسو مهرباني وکړئ عبدالي صاحب ازما ټول ته سلام وی مشرانو ته امیدوارم چې خیاست والله دا پیغام مې واورید ډیر خوشاله سوم واقعا یو نیک کار تاسو را شروع کړی دی نو افتخار کوم تاسو یو افغانانو پښتنو باندې او ازما تنها یو پښتنه دا دی چې بنیر صاحب نه او صدیقی صاحب نه عزیز پولاد نه آیا دغه کوم امریکا غږ چې سابق فعالیت کوو دا د افغانستان غږ به هغه فعالیت کوي او زموږ پښتنو غږ به هغه د افغانستان ته نړۍ ته را رسیږي او کنه مننه 100% هم دغه یو غږ د بل بنې موږ هم دغه پښتو ژبه زده هم دغه وطن دی هم دغه مو سیمه د په دې پویو کټمنډو ته قسطنطنیه ته او افریقې ته بل ځای ته خبريالتوب کوو نه کولای شو او نه پویګو
هم دغه مو ایمان دی، هم دغه مو ضمیر دی، هم دغه مو لار ده، هم دغه مو روزګار دی. بل ځای ته به هم دا به وي او تاسو په دې کې بالکل ډاډه اوسئ. کې ته په خپله وسري مشه د عملګری چې د ځان په خپل انټرویوز کې په خپل به ورته زبا دا یو بیا د دې ماپی ما هوټل چې تاسو ورته ویلې به خو د نور ملګرو نه بزره مخکې کم چې د ځان انټرویوز کې د خپل اخلوي بیا به مخکې ځو. کې په خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم زیات محترم جناب بنیرای صاحب او ټول ملګرو تاسو ټول ته ډیر د وسلام یم. خدای دا وکړي چې روغ جوړ تیار وای. که اجازه راکړئ زه اول د مطبوعاتو په تاریخ نه لاندې رونو وچوم بیا به دغې موضوع ته روشم. خو اول قدم کې ټولو ملګرو نه چې په دې هکله تکلیفونه کړي دي وخت ورکوي ډیره مننه کوم د هر یو ملګري نه، هغه که واتساپ ګروپ کې دي که په نورو اړخونو کې. ملګرو کله چې په افغانستان کې تقریبا 22 کوله یا 13 کوله مخکې داسې یوه اړتیا پیدا شوه چې باید موږ تاسې پښتنو یو تلویزیون، راډیو، ورځپاڼه، مجله، مهالنۍ، ونیزه داسې یو څه ولرو. نو ملګرو خو دا نه فیصله وکړه چې یو تلویزیون باید جوړ شي. شمشاد تلویزیون په نوم نه لندن نه بېلابېلو ځایونو خلک راغلل چې دې تلویزیون ته یو نوم انتخاب کړو. بیا هم اړتیا وه چې یو بل تلویزیون دم وي. ژوندون په نوم تلویزیون مې ډېر فرهنګي ملګري سره کېنیستل او دا یو وي چې د پښتنو کې چې کوم حالات روان دي دا باید مونږ مسؤلینو ته، نړۍ ته دا ورسوو. نو اوس هغه وخت یو بیا تکرار شو چې څنګه پښتانه چې د اوس غم کې دي، درد کې دي، دغه غږ څنګه موږ تاسې نړیوالو ته، مسؤلینو ته دې ته ورسوو. او داسې یوه شخص په لټه کې یو چې هغه په رښتون معنا نه هم د پښتنو په درد نه دردیږي. یو داسې شخص چې هغه رښتونی پښتون وي او هر تکلیف، مصیبت، زحمت، هر څه په ځون مني، کور، کلی، حجره، جومات یې پرېښولی وي او ډور یې ویرې نه خپل نیکه، نیو، کورنیو قبر ته نشي ورتلی، دعو ته نشي ورتلی، هېڅ شپو ورځو کې خپل وطن ته نشي تلی او پښتنو یې پورې ټول ژوند وقف کړی. نو هدف دا د ملګرو چې مبارزه او قوم ته خدمت کړل دا داسې نه وي چې یو څوک ده یوه میاشت مبارزه وکړي، 2 میاشتې دی وکړي، 1 کول، 2 کوله، 3 کوله، څو کوله. دا مبارزه ډېر وخت غواړي. خلک په کلونو 40 کوله بندیون شي، 40 کوله مبارزه وکړي، ان ځانونه کې قربان کړي. ملګرو هدف دا ده چې دا ځای اوس د پښتونولۍ ځای ده، دا ځای اوس د افغانیت ځای ده. دا هغه موږ تاسې چې سره ټول شوي یو زه بیا یې تاسې ټولو نه مننه کوم چې که چېرته یوه دروازه په موږ تاسې نه وتړلی شوه سرې اوس د بله دروازه داړه دا سرې خلاصه کړو. نو که موږ تاسې اني دغه کوم اعلان چې شوی ده د کوم اعلان هر یو ملګري نه زه په ډېر احترامانه دا هیله مننه خواهش کوم چې ملګرو وطن ته، پښتونولۍ ته موږ تاسې کونډو رنډو د حالاتو ته خدمت داسې نه کېږي چې الا په خولو مې ویایو او هغه عملي اقدام ونه کړو. هدف مې دا ده چې موږ تاسې به عملي اقدام کو داسې کې دې جناب بنیري صاحب چې ملګرو مجبور کړی ده، ملګرو سلا مشورې ورکړي دي چې روشه بنیري صاحب محترم د پښتون قوم د پوره دغه خپل فعالیت ته ادامه ورکړه. نو موږ تاسې به دا مسؤلیت وي چې دا یو څو روپۍ دومره څه چندان ډېرې روپۍ نه دي چې موږ تاسې اوس وي تر جوړې کړو دته سټوډیو بروباره کړو، دته یو څه بروبار کړو. نه، موږ تاسې مسؤلیت به دا وي چې یو منظم فاونډیشن، یو سنټر ولرو. هره میاشت دې پښتو د افغانستان سنټر د پوره وایس اف افغانستان دې د پوره موږ تاسې فنډ ولرو. هره میاشت دا غریب بیچاره چې ملګرو مجبور کړو چې روشه
ته غږ رسولی شي، تجربه لري او خلک دې پیژني، ته دا غږ رسولی شي. آیا موږ به دا مسؤلیت نه وي چې په میاشت کې زه تو 100 روپۍ ورکړو؟ بله دا چې تاسې وکیسئ د نوره قومونه ملتونه پښتون ملته زه خبرې در خلاصوم. زه تاسې ټول ملګري پیژنم خو نوم مو ځکه نه وخولم چې وخت نه سي. تاسې وکیسئ د نوره قوي قومونه بعدې نه یم، زه یې صفات کم د نورو قومونو چې څرې تلویزیونونه لري، څرې ورځپاڼې لري، څرې قوي ژورنالیستون لري. قوي ژورنالیستون تاسې لشکري نوم وګورئ، لشکري نوم چا قوي ژورنالیست کړو؟ چا ټولو تلویزیون کړو؟ داسې با احساسه ملګري لکه مونږ تاسې چې سره غونډ شوي یو، داسې با احساسه ملګري سره یې وضعیته شول، ویې چې زه به خپلې تنخې نه دومره روپۍ در کوم. داسې لشکري یې نه جوړ کړو، داسې ټولو تلویزیونه مشر څه نومیږي آی تی نه جوړ کړو. والله ملګرو رژام یې همدا اوس که څه یو نیم 2 ساعته مخکې مته کړي وي، که داسې چانس، داسې غیرتي، داسې مېړنی شخص والا که په پښتنو کې بل پیدا کړي. بنیرای صاحب محترم، موږ د ټول تکلیفونه منو. زه هر څه نه خبرېږم چې تا کور ته هم ولاح کتلای شي، لیکن پښتنو ورونو ملګرو احساسات، مبارزه او خپل قوم خپلې ژبې ته د مرګونه چې روان دي، دې ته دا مبارزه په 2-3 میاشتو په کلونو نه کېږي. دې ته به موږ تاسې غوړه ورکوو، موږ تاسې به دا مسؤلیت په ځان نه منو چې موږ تاسې سره مبارزه وکړو. زه ټولو ملګرو نه په ډېر احترام درنښت غوښتنه کوم چې لکه خپلې بچیو ته، خپلې کورنۍ ته چې مسؤلیت لرئ، پیسې رزق پیدا کوئ، همداسې د خپل پښتون قوم ته، خپلو پښتنو ته چې د کوم ظلمونه ستمونه روان دي، دې ژغورنې لپاره موږ تاسې دغې مبارزې ته ادامه ورکړو، مخته یې بوځو. خدای د تاسې ته قدر عزت درکړي. ملګرو زه تاسې ټولو نه ځان ته مننه کوم، والله چې رټ زړه نه مننه کوم. مو خبرو نه خو پوهېږئ که نه چې زه والله په سپینو خبرو نه مشهور وم، په صادق سړي نه مشهور وم. د خبرې مې والله په ټول زړه اخلاصه تاسې ته رابسلې وي چې دې عرصه چې د خپل قوم، پښتو، غیرت، د روانو حالات چې د روان دي د مبارزې دپاره په دا شخص ته لوس ورکړو. نه یوازې دا چې لوس ورکړو، که څه مجبور مو کړو. د څو ورځې موږ تاسې لګیا یو چې وبنیرای صاحب خدای ته کسه امریکا دو پیسې هم ګټلی شي، تجارت به هم شروع کړي، به هم شروع کړي، لیکن ته داسې یو څوک یې چې خلک دې پیژني هم، اړیکې دې هم دي او ته د پښتنو غږ دا رسولی شي. خپلې خبرې په دا ټکو نیرغونډوم چې که څه تلویزیون شو او لشکري شو، موږ تاسې دا سطح لرو، دا شخصیت لرو او دا به ځنونه به مجبورو. داسې هم نه چې وایي چې نه والا زه دا کور نه کوم، خوښې کور به نه کړو. دا به موږ تاسې مجبوریت، مسؤلیت او د رسالت وي چې موږ تاسې بنیري صاحب دپاره نه، د خپل قوم دپاره، د خپلو د حالاتو دپاره دغه سټوډیو تلویزیون جوړ کړو، قدم په قدم مخته لاړ شو. او ملګرو تاسې خامخا نورو ملګرو ته دغه کوم هغه فنډ چې اعلان شوی ده دا خپلو ګروپونو کې وچوئ. موږ خو ډېرو ګروپونو کې وچولو. بنیرای صاحب دا پښتونه، دې پښتنو په سر زه ټټار دې ته وایم چې زه واده دې سره کوم چې والله دې پښتنو ته به توی لارې دی په نړیواله کچه، ملګرو ملتونو په کچه، امریکې، اروپایي ټولنې، افغانستان، پاکستان د ټولو په کچه د توی برکاته به دا خدمات دې ته رسېږي. درنده ده وایي، خوشحال شئ، اباد شئ. ولا ډېر په اخلاص خبرې کوي. ډېره مننه کاکې صاحب، الله مو خوشحاله لاره سرلوړي وسئ. بس دغه موږ ته انرژي راکوي، دغسې چې ویښ ځوانان ګورو، دغسې وطنوال ګورو، نو واقعیت نورم انرژي اخلي. یو رقم ته موږ فکر کوئ چې دومره به
په داسې حالت کې نه وي خو دا چې اوس خبرې ګورو دوستانو نورم انرژي راکې راته دوستان نورم لاندې ولاړ دي خو هغه لینک په بیا هم شریک کو پولاد صاحب قراشي صاحب لینک شریک کوي تر دوستان کا غواړي چې پروګرام ته مرسته خپل ولېږي نو البته لینک شریک کوي ورسره دغه ځوان ځان لتا وترزار لتا ودانه دغه نوبت ته فکر کوم بیا ډاکټر صاحب ته شکریا وایم او زار لتا ودانه خبرې وکي او زه تاسو اپډیټ کوم چې زموږ سره عزیز الرحمن شهزاد صاحب چې دی ما کتل چې دا چې کوم ډونیشن کړی دی $100 هغه موږ وینو او نور بلګری کې کوي نو هم دغه لینک چې فالو کولی شي چې ډونیشنز دلته راځي موږ وینو هم هغه ته به شکریا ختم لګم دا غونم مخلمه دلته چې څوک کوم کوي ما ته دا غونم ښکارا شي نو د نوم دلته خپل تاسو ته وایم او سادات صاحب تاسو هم خپل مرګ ته وای یو خاص کوم زار لتا وطن باندې مدیر دارو کو چې اکثر په دې کې داسې چې تنوم ورکول غواړي کنه انعام به خپل نوم نه بغیر کول غواړي زما ریکوست دا وی چې هر څړې باید خپل نوم ولیکي چې ما ته یاد دي دا یو د ټول کوم ځانته پدا سټوډیو کې ولګوم چې دا خلک دې چې په حکومت باندې چې په ډونیشن چې دا سټوډیو جوړ کړی دی نو که €1 وی یو وطني وي او سل یو زر بیا څه چې وي باید د نوم سره وي انعام مسیمه کوي چې ما ته ښکاری بچي هغه ملګری یا لیست ما سره بوتي چې هغه څومره دي په سټوډیو په لګو مهرباني زار لته بونيري صاحب دلته یو پیشنهاد لرم زه غواړم چې یو دقیقه کوس چې ما د لایف نه د غلنګ د خپل پروفایل باندې کېدم چې تاسو هر څوک لار چې زموږ پروفایلو ته امغه سي ور باندې ګوته کې کاږي اتومات امغه جته ورسي زه به ته ما راپورته کوي مننه پیدا زه د پورته کوم سادات صاحب نه زه نړۍ مننه کوم سادات صاحب زه په ټوله معنا پیژنم سادات صاحب زموږ لوی افغانستان ته جوړه د خلاصه خدماتونه کړي په خخه وسونو په وزارتونو په لکه هغه زه په ټوله معنا پیژنم زه د دې د چا خبره مامور یم او زه غواړم چې دغه سیزوانان دغه سي مشران باید زموږ په پښتنو کې زموږ په افغانانو کې ژوندۍ پاتې شي او وستایل شي او خدای دې ورته لوی عمر ورکړي دا چې زموږ دغه وړو کې برنامه دومره په خسته لغاتونو باندې وستایل دا خوري مو په دومره څه خاص کار نه دی کړی خو د چې کوم خبرې کړې هغه مونږ هغه جنون زیات کو هغه مینه مونږ نورم زیات کړه سادات صاحب خدای دې همیشه ژوندۍ لره خدای دې همیشه خوشاله لره مونږ د کشران او تاسو به امر یو مونږ به هغه اجرات کوو ان شاء الله تعالی راځو وخت به ورکو زار لتا وطن څخه مهرباني وکړئ زار لتا وطن بونيري صاحب تاسو ته ټول ملګرو ته سلامونه او درنښ شان بچا شینواره مد بروکسل بلجیم څخه زما سلامونه او نیکی هلي ومنئ ډیر زیات خوشاله شوم چې دغه غږ مې واورېد او تاسو چې کوم تابع کړی د راتلونکو لپاره چې تاسو به د خیره بیا واري په شیشه باندې او د خپل هیواد او د خپل خلکو دردونه او مصیبتونه او د کام ګټې او تاوانونه به خلکو ته تشریح کوي او خلک به کوي د پوهاوی او د یو سیاسي او قومي پوهاوی د لپاره به کار کوي د دې قام د ګټو د لپاره به کار کوي دا ډېر لوی کار دی او ډېر درون کار دی او دغه درانه کار د لپاره لکه څنګه چې ځوانان را مخکې شوي تاسې را مخکې شوي او دغه د باچا خان د وفات نه وروسته تاسې یو وارې بیا د خپل قام د خدمتونو لپاره ملا تړلې ده دا داسې یوه تاریخي ورځ ده چې دا به ستاسې په راتلونکي تاریخ کې به لمسي او نور راتلونکي ځوانان او ټول لر او بر افغان ملت به یاد ساتي او دا به یو تاریخي غوي دا خدمت وي دا به نه هېرېدونکی خدمت وي زما له نظره دا کار باید مخکې شوی وي خو اوس هم سر وخت او په ډېر ښه وخت کې مو اقدام وکړ د ملګرو د ځوانانو تاسو ټولو چې د کام د غږ د رسولو دپاره تاسو خپل مایک او ځان دپاره یوه ښه خپلواکه شیشه جوړوئ دا د قومي هغه د قام د ګټو په دغه کې حسابېږي په چوکاټ کې راځي چې دا دې کې به د قام د ګټو خبره کېږي او د قام د یووالي دپاره به پکې غږ پورته کېږي او واقعا چې موږ اوس هم په افغانستان کې چې کوم هغه ملګري یاداوري وکړه چې شمشاد دی او ژوندون دی هلته هم په نامه باندې اوس دي خو کلپونه ورچول شوي دي او هغه حقایق پکې نه ویل کېږي پخوا به په جمهوریت کې یو څه ناڅه غږ پورته کېده خو اوس هغه غږ ټپ شوی دی چپ شوی دی نو اوس همدې ته اړتیا وه ضرورت و چې کوم تاسې هغه کېښوده دا بنیاد کېښوده
چې خپل غږ به رسوئ دا غږ به انشاءالله چې رسیږي تاسو ټول ژوندي خلک یې بهادران یې باتوران یې او دا کار چې کوئ دا ډېر لویه ذمهواري غواړي او د دغې ذمهوارۍ تر شا چې تاسې یې موږ در سره یو اوږه په اوږه شا په شا در سره ولاړ یو تاسې یوازې نه یې په دغه کې په دغه خدمت کې او دې کې چې څوک هم برخه واخلي دا معنا لري چې دا د خپل قام د وطن او د خپل وګړو ته او خپل تاریخ ته ژمنتیا ده چې په دې کې څوک برخه اخلي هم ثواب دی او هم هغه خپل هغه رسالت په ځای کول دي چې کوم افغان ولس ته پکار دي که هغه د لر دی او که د بر دی دا یو ډېر دروند او ملي کار دی ملي ګام دی او ستاسو دغه ملي ګام په اخیستو زه تاسو ټولو نه مننه کوم ستاسو احساس د قدر وړ دی او هغه ذمهواري چې اړتیا وه د دې هغه تاسې ترسره کړه او دا یوه تاریخي ذمهواري وه دا ډېره په زړه پورې ذمهواري وه او د دغې ذمهوارۍ په پوره کولو سره به تاریخ ستاسو د ټولو نومونه په یوه زرینه کرښه باندې ولیکي نو که د ما نه څه کمی زیاتی شوې درانه اوسئ او تاسو سره یم او تاسې به واورم ډېره مننه کور ودان چې وخت مو دلته غواړم هغه یو اپډیټ وکړم په ستاسو په اجازه ګران افغانانو زه بیا هغه نوي خلک چې کم یوځای شوي دي په دغه لایف کې زه په لاندو الفاظو وایم تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ هر څوک ځان د تلویزیون لري زما د پښتنو تلویزیون ماته وښایه کومه ده د پښتنو یو استودیو موږ جوړه کړې تلویزیون هم جوړ کړی ده یوه اونۍ کېږي چې موږ بونیري صاحب پسې لګیا وو او بالاخره خوشبختانه خبره یې ومنله د دې تلویزیون د دې استودیو مشري او ټول پروګرامونه به مخکې وړي نو دته مصرف پکار ده ورونو خلاصه درته وایم تاسو خو ما پیژنئ زه سپینې خبرې کوم دا زموږ ځان ته نه دا خپل ځان ته جوړوئ خپل ځان ته نو دغلته مې لنګ ایښودی ده د پیسو راټولولو لنګ یې مې ایښودی ده تر څو استودیو زر تر زره جوړه کړو زما پروفایل ورسئ ډېر اسانه ورباندې کلیک وکړئ د اپل پې نه هم کېږي د مختلفو لارو نه کېږي ستاسو چل زده ده نو لاړ چې تر اوسه 2 نفر زه پوهېږم ستاسو ګرانه د لینک هم نه و لیدلی نو اوس لینک دغه نشر شوی ده ډېر اسانه ده زه یې ورسئ نور دوستان دې اوس کولی شي چې وغږوي مننه و عطاالرحمن نوري صاحب ته زه مننه وایم هغه خپل ډونیشن رالېږلي دي ما ولید ډېره شکریه به ورته داسې جملې د نوري صاحب د کور ودان ستاسو او د ملګري د قریشي صاحب تاسو کو غواړئ چې خبرې وکړئ دلته ملګری خالد خان دی خالد خان وروره خبر دی وکړه ان شاء الله تعالی आवाज هم ټیټ دی आवाज هم ډیر زیات سلو دی आवाज ډیر زیات سلو دی خالد خان خالد خان که امکان لري ګوشکینه یو باسئ خبرې وکئ ډیر زیات سلو دی حدیث کارو کې تاسو مایک جوړ کړئ موږ به تابع صاحب ته وخت ورکو تابع صاحب مهرباني وکړئ اول خود مبارک وي دا اقدام او دا تقریبا لاستراړنې باید تو ورو کور دی ودان بونیری صاحب لری د بعض خلک خبره په پښتو به درته وایم کولوم دي زعم یو خبريالم خو دغه موزر احتیاط څخه باید ذاتی شاته سو دا اوس ضرور مخکې چې وغږیدم په ګرد نړۍ کې یو بیلګه به وایم چې د پروپاګاندا پر بنا باندې نن سیاست کېږي نن دنیا ځای پیدا کوي نن خلک وژني خو همدغه رسنۍ پر مټ باندې ویني په پښنیلی باندې بیرته مینځي او ځان پکې پیدا کوي نو د پښتون قوم د پښتون تبر چې ځپل شوی ده یوازینی لامل دا ده چې موزر احتیاط څخه په کراتو د موږ سیاسونو کار اخیستی خو همدا ښه فرصت ده ښه چانس ده موږ هیڅکله باید ښه وخته ناوخته ونه وایو سره له دې چې موږ ځوانان له لاسه ورکړي موږ په منځ کې کرکه زیږېدلې ده موږ څنډې ته شولو د موږ د پښتو کوډ څخه چې هغه قومي کوډ ده هغه قومي کوډ د هغه قومي کوډ د هغه قومي کوډ د هغه قومي کوډ د هغه قومي کوډ د
کې ګیرو نو ښه مثلا دا د چې دغه لپاره به زه هم مټې را بډو هم ان شاء الله تعالی زم لږ ډیر خلک پیژنم ان شاء الله الرحمن په دې کې به موږ تاسو یو ځای کیږو خو یو دوه درې ټکي غواړم چې همدا اوس ښه وخت چې تاسو ځان سره ولیکئ هغه دا چې د نوي عصر سره چې دا رایج د 20مې پیړۍ ده د 20مې پیړۍ شعر ته باید ډېره مخه سي هغه شعر په کمپوز کې راوړل سي کمپوز په سندره بدل شي چې دا خلکو ته اغیزه پکې د خلکو منځ کې تاثیرات پیدا کړي په همدې ډول هغه کسان چې وړې لیکلی سي تمثیل کولی سي په تیاتر بخش کې وړه فلمونه جوړولی سي حتی که موږ تاسو وتوانیږو چې سریالونو او غټو فلمو ته هم لاره غوره کړو دا به ډېره ښه خبر وي او په راتلونکي کې به پښتون وتوانیږي چې په 20مې پیړۍ کې چې نوی عصر د نوي ځوانان دي دا وروزل شي او د خپل راتلونکو لپاره یو څه ولري موږ ډېر څیزونه لرو چې هغه باید وساتل سي او ډېر څیزونه لرو چې هغه باید قربان سي هغه ته شا سي بیا مبارکي درته وایم کور دې ودان زه در سره یم او انشاءالله الرحمن دغه پاڼه به زه نورو ملګرو سره هم شریکوم نیک ګام قربانم سم زه پیژنم تابع سه پیژنم نړۍ مننه یو خبره کوم شعر خبره مو کړله کمپوز خبره مو کړله همدارنګه بیا چې کمپوز او سندرې شي بیا خو موږ باچاجي لرو نو الله دا ټول شاعرین او باچاجي خو زړونو باچا دی نو ان شاء الله هر څه مخې ته ځي ورو په ورو ډېره زیاته مننه تابع صاحب ډیره مننه تابع صاحب او صدیقي صاحب باچاجي سره نن نیم ساعت خبرې وکړې او هغه راته څومره صفت وکړه د قریشي او د کار زه په د مین کړم او زه حیران کړم باچاجي راته مو ویل چې ورځه هغه مې اخري اجازه په دغه نه واغسته د نورو ملګرو تر څنګ هغه ته مول چې دغه شر ملګری ما مجبورای او په وچ کلک زور باندې دا کار کوي زه اخري اجازه ستانه غواړم بنيري صاحب زړه مې وی چې زه دغه اپډیټ د سر نه هغه کمال وی وایم افغانانو ته لازم وای ول د خپل عکس غټ کوم څه د تصویر ورکاره کله د اپډیټ نو بیا باغې نه بعد عباس افغانانو ګوره تاسو چې کله دلته هغه خپل افغاني واجبہ او مسولیت ادا کوي دلته موږ ته کاریږي تر اوسه پورې محترم محمد توتاخیل صاحب اجرات کړی دي حبیب الرحمن صافی صاحب اجرات کړی دي شاولی وردک صاحب بلال احمدی صاحب عطا الرحمن نوری صاحب او عزیز الرحمن دغه خلکو تر اوسه اجرات کړی دي ډیر اسانه د افغانانو زه لاړ سي د زما په پروفایل باندې لینک پروت دی هغه لینک باندې ګوته کیږي د ډونیشن صفحې ته ورسي چې د خیره د افغانانو د پښتنو یو خصوصي تلویزیون په شکل باندې ولرو ترڅو زمونږ دغه ټول مشکلات سره حل سي یو شی زه تاسو ته وایم مخابه په هر نړۍ کې درې قواوې وي یو سیوا قضایه قوا به مقننه قوا به او بل اخره اجرائیه قوا به خو اوس یو څلورمه قوا په ټول نړۍ کې د هغه رسنیزه قوا ده رسنیزه قوا تور سپینولی سي سپین تورولی سي او بالاخره زمونږ او تاسو هر مشکل نړۍ ته رسولی سي زمونږ د افغانانو تلویزیون جوړول دا د ستاسو فریضه ده واجبه ده او دې کې باید ونډه واخلئ او زه دغه سترګې په لاره یم منتظر یم مننه ډېره مننه یوه بله خبره وایي رښتیا ووایه رهبره نن یې وخت دی تا خرڅ کړی قام په څو دی سوداګره د ملک پګړۍ په 100 روپو خرڅېږي د جومات امام په 100 دی سوداګره دا خو باچاجي دی نو الله مختار عزیزانو اجرات وکړئ موږ هم لایف څارو دا هر څه چې څومره زر شي دغه سټډیو باید جوړه شي او د لوی افغانستان غږ باید خاموشه نه شي ډېره مننه نوبت چا دی نوبت د عباس مهرباني وکړئ عباس جان وروره مونه زما आवाज تاسو ته راځي سلامونه نیکی هیله احترامات ټول ملګرو ته بنيري صاحب زه د ملکپور یم او د پیر بابا نه تاسو سره خبرې کوم د شاباس عباس د ملکپور او د پیر بابا د ملکپور د ما ملګرو خاص کله دی ډیر زیات کله مې ها واس خان د جمیل خریمه دا جمیل خری او حتی خبرو کې بیا زبیل پاک له خبرو کوم هغه د خلک راته ریویو زه د پی ټی ایم ځلی وان په هیڅ باندې کار کوم او د پی ټی ایم د مرکزی مرستندوی کمیټې ممبر هم یم دا تاسو دغه ټلویزیون خبره کوي نو دا وسه ضرورت دی او یو ډېر اهم ضرورت دی د وطن لپاره د قوم لپاره دا وس جوړ شي ځکه چې وایس اف امریکا چې کله بند شوې ده نو هغه آزاد غږ بند شوی دی د زمونږ د وطن زمونږ د خاورې زمونږ د مشرانو کم چې
نړۍ ته رسېدو. ځکه چې پاکستان که موږ وګورو دلته کې نو دا میډیا ټوله تاسو ته پته ده چې هغه څومره ازاده ده. نو زموږ غږ هغسې نړۍ ته نشي رسېدی څنګه چې مخکې رسېدو. نو ډېر خوشحاله یو او ګورو موږ هم کوشش کوو چې څومره موږ کولی شو دلته د ملګرو نه فنډ راټولولی شو، خپل څومره کولی شو نو خپل کوشش وکړو. بس دا خبره عباس خان ته ملګرو عباس خان کو زوی ما تاسو لږ دې پرېږدئ زه دوه خبرې کوم تاسو په اجازه. د جمیل نوم واخیستو. جمیل زما د کالج زه په سکول کې وم، په مکتب کې وم، دی په کالج کې و. دی د پښتون سټوډنټ فیډریشن کوم چې د عوام نیشن ګوند د طالب علمانو څانګه په کې و. بیا زه هم په دغه وخت کې د جمیل سره ملاقات مې وشو. دغه شانته مې نور ملګري وو، امین په کالج کې وو، مشرف شاه په کالج کې وو، دغه شانته اصغر خان چې اوس په ملیشیا کې کاروبار دی بنیر کې، د هغه سره ملاقات وشو. موږ د څو ظلمو د پښتون سټوډنټ فیډریشن د عوام نیشن ګوند هغه وخت کوم چې پښتون ملتپاله ګوند د باچا خان د زوی هغلی خان عبدالولي خان جو کله وو په هغه وخت کې هغه مشري کوله. اوس د اسفندیار ولی خان راغی، اوس عمل خان راغلی دی. نو د هغې تحریک چې د عدم تشدد کوم فلسفه وه او د هغوی چې د انقلاب کوم سوچ و او افغانستان کې هغه وخت روس و او دی په دې موضوع باندې ډېر کار کوو او ډېر لوی کار یې کوو. نو دې ملګرو موږ په شریکه په غرونو ګرځېدو، په درو کې ګرځېدو، په کلو ګرځېدو. موږ دغه پیغام خپروو او کله به پیدل وو، کله به پښتو وو، کله به په ګاډي کې هم لاړو. پکې جلال آباد پورې پکې ملګري کېدو، ډېرې غټې قربانۍ وې. بیا داسې وشو چې زه خو لاړم کراچۍ ته او د کراچۍ لاړم امریکې ته. طالبان راغلل، TTP راغله او دا ډېر مهم ټکی و. زه وایم تحریک طالبان پاکستان چې راغلل نو هغو په سوات او بنیر کې د وزیرستان نه وروسته هم یو جګړه شروع کړه. هغې خلاف څوک هم نه ودرېدل. هغه که جماعت اسلامي ګوند و، که مسلم لیگ ګوند و، که پیپلز ګوند و، که بل و، که بل و، ان تر دې حکومت او فوج او ملي اردو هم لاړه. خو جمیل او د جمیل نور ملګري ودرېدل. هغو دا غږ پورته کړ چې په دې سیمه ترهګري نه منو، د پښتنو خاوره دا ده، د پښتنو وطن دی، په دې د بل چا قبضه نه منو. ډېر خلک چې دی هغه مړه کړل چې یو پکې جمیل هم و. جمیل زما ملګری و او د جمیل سره داسې کار وکړو. د جمیل پورته پر کور نه او د جمیل رونو ته ټلیفون وکړو چې جمیل خو بل غیب و، نه پیدا کېده. یو ډېر ښایسته ځوان، یو ډېر سپېڅلی ځوان، یو ډېر پیاوړی ځوان. بیا چې پیدا شو نو ټلیفون یې ورته وکړو پورولو چې پلانکي ځای کې راسره دی، راشئ، دومره کروړه روپۍ راوړئ، 3 کسان راشئ، پولیسو ته به نه وایئ، سړی بول دی. دی چې لاړل کروړونه روپۍ ته یې واخیستې او پاتې 3 رونه یې هم ورته مړه کړل. په یو کور ته 4 جنازې په یو وخت راغلې. په یو کور کې 2 بچي یتیمان پاتې شو. اوس هم د بل ترج ماما چې کوم دی زما دوست دی، زما ملګری دی، هغه ډېر یو خالص سوچه پښتون دی، هغه اړم دی. هغه وایي زه جګړه کوم او دې لپاره نه کوم چې مال پیسې څوک راکوي، مال جایداد راکوي، مال ریوارډ راکوي. وایي دومره خو قدر له دا ومنئ چې زما د وروڼو چې کوم وژل شوي دي پرې جګړه کې، دا په دې خاطر ومنئ چې دا د وطن لپاره مړه دي. یعنې د پاکستان دا وخت دا سوال کوي. پاکستان نن ابروز مولد په 23 مارچ باندې په 14 اګست په سونو ایوارډونه ورکول. جمیل کور ته اوسه پورې دا د ضرورت او تمغه امتیاز نه دی تللی. اخر په دغه وطن کې پی ټی ایم ذکر را پاسېده، پی ټی ایم ذکر فریاد شروع کو، پی ټی ایم ذکر یو لوی کمپاین شروع کو چې په دغه وطن کې چې د وطن لپاره چا سر ورکړی دی، په اصلي معنو کې ورکړی دی. په یو کور کې 2 یتیمان معصومان ناست چې پکې زما بچیان لونم دي، خویندې هم دي او ورنداریان هم دي. د دغې لپاره هغوی څوم نه غواړي، هغوی یوازې یو شی غواړي چې کم سے کم دا ومنه، د دې اعتراف وکړه چې دې سړي ستا د ټوپک هم نه غوښت، ستا نه وسله هم نه غوښته، ستا نه کور هم نه غوښت، ستا په وطن کې چې په دغه کې دا کوم کار هغه یې کوو. دا عباس د هغې سړي خوری دی او ځکه ورته ما زیات غوږ ونیو او ځکه ما د ستاینه وکړه. دی ماشوم دی. عباس جان وایه. زه ستاسو خبرو کې یو اضافه کوم. جمیل زما اواز درځي تاسو ته؟ هو راځي. وایه. د جمیل د وسه پورې لا هېڅ پته نه لګېدلې چې هغه ژوندی دی مړ دی، ځکه چې هغه لاپته دی. زه تاسو ته بله ورځنۍ خبره کوم، د جمیل مور اوس هم ژوندی ده. بله ورځ زما مور کور ته راله جړلې، نو ما ورته وویل ولې؟ نو په جړا انداز کې ما ته وویل ماجي هغه پالج والي د خبرې نه شي کولی. نو د جمیل ټبر چې کومه ده هغه تله عمرې له، نو ماجي جړله خبرې نه شوې کولی، خو دغه خبره یې وکړه چې زما نه ځوان زوی ورک دی. دغه خبره یې وکړه او د سترګو نه اوښکې را روانې شوې.
نو په کور کې ناستو ټولو خلکو هغه ماحول داسې جوړ شو چې د چا سترګې وچې پاتې نه شوې. نو دا د پی ټی ایم یا دلته کې غږ دلته کې مزاحمت کول دا ضرورت هم دی او دا موږ کوو هم ځکه چې دا څه زموږ سره د ریاست وکړو د سټیټ وکړو نو کم از کم ستاسو خبره چې موږ ومني او دا